وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، کچیر مؤمنانو کې دوی طائفې خپلو منځو کې مقاتله وکړي، جنگ وکړي، اور مشاجره، جنگ، مقاتله، اختلاف واقع شي، دا چاهے د مو پیغمبر زمانه کې وي، چاہے هغه نه وروسته زمانه کې وي، چاہے صحابه کرام زمانه کې وي، چاہے تابعینو زمانه کې وي، چاہے د اوس زمانه کې وي، که چیرې دوې طایفې په خپلو منځو کې جنگ و اختلاف واقع کړي، فاصلحوا بینهما، نو د نورو مسلمانانو ذمه داري دا دی چې هغو په منځ کې صلح وکړي، طرفداري ونه کړي، اول کار دا وکړي چې هغو منځ کې اصلاح و صلح وکړي. فإن بغت احداهما على الاخرى، اوس که چیرې هغو دوه فریقه په صلح باندې راضي شولو، مصالحت باندې راضي شولو، خو ډېره ښه خبره دی. او که چیرې یو فریق په مصالحت باندې راضي شولو، بل فریق په مصالحت باندې راضي نه شولو، نو فإن بغت احداهما على الاخرى، که چیرې یوې طایفې، یوې قبیلې، یوه ګیروه په بلې باندې بغاوت وکړلو، تجاوز یې وکړلو، فقاتلوا التي تبغي، نو بیا تاسو نیوټرل پکار دی، ما پاتې کېږو، بې طرفه ما پاتې کېږو. ګوره اسلام کې دا یوه نکته دی، وی څه کله یوه طایفه، یو ګروه باغي شوه، متجاوز شول، نو د دې کې د عامو مسلمانانو کومه ذمه داري دی، کومه فریضه دی، هغه بېطرفي نه دی، هغه دا نه څه نیوټرل پاتې شي، هغه دا نه څه بس وي سره موی چا سره هم کار نشته دی، خپل کار سره کار لري، نه بلکې بیا په کار دی څه فقاتلو، بلکې تاسو په کار دی مقاتله وکړو، جنگ وکړو، مخالفت وکړو، التي د هغه ګروه څه تبغي، څه کوم بغاوت کوي، څه کوم تجاوز کوي، په کار دی هغه خلاف تاسو ودرېږو. یعنی نهي عن المنکر اسلام کې واجب دی، اور څه کله یوه طایفه یا یو ګروه څه کوم دی بل باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بغاوت کوي، نو نورو مسلمانانو ذمه داري دی چې هغه په کار دی څه هغو خلاف مقاتله باقاعده جهاد وکړي، جنگ وکړي، حتی تفیا الی امر الله، تا دا څه هغه باغي کومه طایفه دی، هغه باغي څه کوم ګروه دی، هغه د خدای حکم په مخته څه کوم دی هغه سر تسلیم شي. فإن فاءت، اوس که چیرې هغو سر کېږدولو، تسلیم شولو، فاصلحوا بینهما بالعدل، بیا د هغو منځ کې تاسو عدل و انصاف سره مصالحه وکړو، و اقسطوا، اور قسط یعنی انصاف نه کار واخلو.